السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن یو ځل بیا د پاکستان سوپر لیګ کې د لاهور قلندرز لوبډلې زبردسته بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړل. د پېښور زلمي لوبډلې پر وړاندې بهترینه لوبه ترسره کړل. په 40 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره په خرزمان نن یقینا چټکه توپخانه ترسره کړل. په 45 بالونو باندې 96 منډې جوړې کړلې. ډیره بهترینه لوبه یې ترسره کړل چې خپلې لوبډلې ته یې لوبه هم وګټل. د پاکستان سوپر لیګ په 15مه لوبه کې د لاهور قلندرز او پېښور زلمي لوبډلې ترمنځ لوبه ترسره شول. لاهور قلندرز لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله یې د توپخانې پرېکړه وکړه. لاهور قلندرز لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 241 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره په خرزمان زبردسته بهترینه چټکه توپخانه ترسره کړل. په 45 بالونو باندې 96 منډې جوړې کړې، 10 شپږیزې، 3 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې. همداسې عبدالله شفیقي هم ډېره زبردسته لوبه ترسره کړل. په 41 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړې، 15 شپږیزې، 15 څلوریزې یې ترسره کړې. بیلینګز هم 40 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د پېښور زلمي لوبډلې لپاره وهاب ریاض 2 ویکټې واخیستې، رومن پاول 1 ویکټ واخیستل. پېښور زلمي لوبډلې د 241 منډو هدف په تعقیب کې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 201 منډې جوړې کړې. په 40 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د پېښور زلمي لوبډلې لپاره سیم ایوب 51 منډې جوړې کړې، کوهلر کډمور 55 منډې جوړې کړې. د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره بیا کپتان شاهین افریدي زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. ډېره ښکلې توپ اچونه یې ترسره کړل، 15 ویکټې یې واخیستې، زمان خان 2 ویکټې واخیستې، حارث رؤف 1 ویکټ واخیسته او راشد خان هم 1 ویکټ واخیسته. لاهور قلندرز لوبډلې دغه لوبه په 40 منډو وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.